بسم الله الرحمن الرحیم. د دعا فضیلت، طریقه او د قبلېدو وختونه. السلام علیکم درنو دوستانو، زه عثمان محمد یم. هیلهمند ما چې د صحت او روغتیا جامې به مو پر تن وي. نن یو ځل بیا غواړم په یوې بلې موضوع له تاسو سره خبرې وکړم چې هغه د دعا فضیلت، د دعا د قبلېدو شرطونه او د دعا وختونو په اړه ده. هیلهمند ما چې دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ او همدارنګه له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، او که چیرته امکان ولري زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې چینل نورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. لومړی د دعا فضیلت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چاته چې د دعا دروازه خلاص شي هغه ته د رحمت دروازې خلاص شوي. له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی پر وړاندې تر ټولو غوره شی دعا ده. دعا د عبادت مغز دی. دعا د مسلمان د کامیابی وسیله ده. د ستونزو اصلي حل د الله تعالی طرف ته په متوجه کېدلو او په دعاګانو کې نغښتی دی. د دعا کولو طریقه. د دعا کولو تر ټولو غوره طریقه دا ده چې سړی په اوداسه سره په جومات یا بل پاک ځای کې قبلې ته مخامخ کینی. لومړی د الحمدلله په ویلو د الله جل جلاله لویي بیان کړي او د الله تعالی ستاینه او صفت وکړي. بیا پر خپلو ګناهونو توبه وباسي او له هغه وروسته بیا چې کوم ضرورت لري هر څه چې مراد وي او څه چې غواړي ترلاسه یې کړي د پوره کېدلو غوښتنه دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی له الله جل جلاله څخه دعاوې په داسې شکل وغواړئ چې د قبلېدو باور او یقین یې تاسې ولرئ. یعنی د قبلېدو او باور یقین مو باید پرې وي او په دې هم پوه شئ چې الله جل جلاله د هغه چا دعا نه قبلوي چې زړه یې له دعا څخه غافله او بې پروا وي. یعنی الله سبحانه وتعالی د هغه چا دعا نه قبلوي. کله چې دعا کوي نو فکر نور خواو ته وي، په بل شي فکر کوي، بلکې د هغه چا دعا قبلوي چې ټول فکر او سوچ یوازې او یوازې خپل دعا او مهربانه څښتن تعالی ته وي. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسې ګوري، خپل بنده ګوري چې موږ او تاسې هغه ته څه ډول عبادت کوو، د هغه څه ډول ستاینه کوو، د هغه څه ډول صفت کوو او له هغه څخه څه ډول دعا غواړو. کله چې موږ په ډېرې عاجزۍ سره ترې دعا وغواړو، کله چې په ډېرې ښه توګه ترې دعا وغواړو او د دعا د قبلېدو یقین ولرو، یعنې داسې ونه وایو، داسې فکر ونه کړو چې آیا زما دعا به قبوله شي او که نه شي، آیا زه چې دا وغواړم الله تعالی به یې راکړي او که نه. دغسې خبرې کول او دغسې فکر کول پر دې باور ولرئ چې ستاسو دعا بیا نه قبلېږي. هر کله مو چې غوښتل دعا مو قبوله شي نو په پوره باور او یقین سره دعا کوئ او الله جل جلاله څخه یې غواړئ. انشاءالله چې الله تعالی به د خپل رحمت، فضیلت او مهربانۍ له مخې ستاسې دعاګانې قبولې کړي او پر تاسو به رحمتونه نازل کړي.